ننګرهار کې د غصب مخنیوي کمیسیون د سید اسحاق ګیلاني ښارګوټي د قبالو تطبیق په موخه لیدنه وکړه. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د دې مطلب پورې جزئیات او د داسې نورو ډېرو تازه پر وخت دقیقو خبرونو مطالبه لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د کمیسیون رئیس مولوي عبدالستار محمد او غړي په یاد ښارګوټي کې د 410 جریبه ځمکې شتون په اړه هم څېړنې وکړې او پریکړه وشوه چې د وروستیو اجراءاتو په موخه استعلام صادر کړي. یاد کمیسیون دغه راز خاص کامې سیمه کې په قرارداد ورکړل شوې ځمکې تثبیت او یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم بحث ترسره کړ. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام 15 میلیونه افغانان د خوړو خوندیتوب نه لري. دا خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې په افغانستان کې له 15 میلیونه ډېری وګړي په شدید ډول د خوړو خوندیتوب نه لري او 2.8 میلیونه کسان د لوږې د بیړنۍ کچې له وضعیت سره مخ دي. د پروګرام ویلي چې پر سختو اقتصادي او بشري بحرانونو سربیره ټولنې د سختې هوا له امله هم ځپل شوي او زیاتوي هر کال سخته هوا په ټول هیواد کې پر میلیونونو خلکو ویجاړونکې اغیزه لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې 918 میلیونه ډالرو ته عاجل اړتیا لري تر څو وکولی شي د راتلونکو شپږو میاشتو په مخه په افغانستان کې خپل عملیات سرته ورسوي. تاسو څه نظر لرئ؟ په دې اړه مر سره خپل نظریات کمنټ کې شیر کړئ او د تازه پر وخت د خبرونو مطالبه لپاره د سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له عملتیا ومننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې